ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي طالبان او ملاتړي مې پرې نه ښودل بیا د افغانستان د جمهور رئیس سپکاوی وکړي. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني یو تازه پیغام را لېږلی دی او هغه وایي چې طالبان مې دې کار ته پرې نه ښودل. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غني د افغانستان څخه د نږدې یو کال وتلو وروسته په خپلې پریکړې چې هیواد یې پرېښود ولاړ دی او وایي دا کار یې ځکه وکړ چې طالبان ونه شي کړی یو ځل بیا د افغانستان یو جمهور رئیس سپکاوی وکړي. ښاغلي غني میرمنې او ګڼ شمېر نور جګپوړي دولتي چارواکي د 2021 د اګست کال د اګست په 15مه مې په الوتکه کې هیواد پرېښود او لږه شیبه وروسته طالبان ارګ ته ننوتلل. مخکینی جمهور رئیس اشرف غني د امریکا د CNN تلویزیون سره په تازه مرکه کې چې یکشنبه اګست 14مه خپره شوه ویل چې د ارګ په شاوخوا کې چاپیریال ورته خوندي نه و. ښاغلي غني همدارنګه په مرکه کې وویل چې د ارګ یو اشپز ته $100 امریکایي ورکړل شوي وو چې په بدل کې مسموم کړي. اشرف غني په مرکه کې دا ونه ویل چې دا پیسې چا او څه وخت اشپز ته ورکړې وې، خو د جمهوریت تر ړنګېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې ښاغلی غني دا څرګندونې کوي. مخکینی جمهور رئیس په دې مرکه کې دا هم ویل چې هیڅ وخت په خپل مرګ نه دی ډارېدلی، خو د افغانستان څخه یې د خپل تګ په هکله داسې وویل طالبان او ملاتړي مې په یو ځل بیا فرصت ورنه کړ چې د افغانستان د یو جمهور رئیس سپکاوی وکړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا ښې چارې.